وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب دين اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا دا خبر شروع چې د ایمان د شعبونه یوه بهترینه شعبه هغه د الله د کتاب سره تعلق قایمول دي کوم انسان چې قرآن یاد کی قرآن درس کې کینی قرآن تلاوت کوي د قرآن کریم تراو کې چې کوم قرآن ویل کېږي هغې پسې ولاړ وي یو نوع د انواعو تعلق د قرآن سره نو دغه انسان د ډېرو غټو برکتونو خاوند کېږي ځکه الله تبارک و تعالی دی کتاب ته مبارک وای مبارک د دې ډېرې زیاتې فائدې دي چې کوم انسان قرآن لولي هغه برکتي کوم کور کې قرآن لوستل کېږي په هغې برکتونه نازلېږي کومه محله کې قرآن لوستل کېږي هغې محله باندې برکت نازلېږي کم قوم چې ورله غاړه ورکړې ده هغه قوم د قومونو سردار جوړ شوی کومه ځمکه باندې چې قرآن ویلی کېږي هغه ځمکه د ځمکو سرداره جوړه شوې کوم خلکو چې قرآن سره مینه کړې ده هغې خلکو سره رب مینه کړې ده زما قدرمنو ورونو
تاسو ګورئ چې مدینه الطیبه د قرآن کریم د نزول نه مخکې ارض الوباء والبلاء باندې یادېدله. د دې ډېرې ترخې اوبه او ترخی هوا وه. څوک چې به مدینې له راغلی په هغې به د وبا بیماري ولګېدله، هغه به یا بلکل د منځه لاړ او یا به ډېر سخت کمزوری شو. لیکن کله چې قرآن نازل شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د حج په موقع کې په خیمه باندې ګرځېده او خلکو ته دا ویله چې الا رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. په مخ د ځمکه به داسې څوک پیدا نشي چې ما د ځان سره خپل قوم خپلې قبیلې ته بوزي، بل مقصد مې نشته د الله کلام خلکو ته رسوم. ځکه په مکه کې مشرکانو زه د دې نه منع کړی یم چې د الله کلام به خلکو ته نه بیانې. د مدینه الطیبه یو چند نوجوانان راغلل، دې آواز ته لبیک ویل. د قرآن قاری مصعب بن عمیر رضی الله عنه ځان سره بوتلو، په مدینه کې د قرآن درس شروع کړ. خلق د اسلام کې ډلې ډلې داخلېدل تر دې چې د الله نبی هجرت وکړ او د الله نبی صلی الله علیه وسلم هلته د قرآن یو مرکز جوړ کړ چې د هغې نوم المسجد النبوي. دی مرکز کې د الله د کتاب درس و تدریس شروع شو. آغا ارض الوباء والبلاء، ارض الوباء والبلاء د جنت باغچه وګرځېدله. د کوم په باره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، زما د کور او د منبر تر مابین د جنت باغچه ده. تاسو وګورئ زما خوږورونو چرته د وباګانو بلاګانو ځمکه، چرته ترخی اوبه او ترخه هوا او چرته د جنت باغچه. دی کی مقصد بل نو د قرآن درس پکې شروع شو. نن د هر مؤمن سره ارمان دی چې زما د په لکونو روپۍ خرچه شي، زما بدن د ستړی شي، خو چې زه لاړ شم د بیت الله شریف نه طواف وکم، عمره وکم، حج وکم او بیا د مسجد نبوي زیارت وکم. دا ولې؟ ځکه دا د قرآن اولني درسګاهونه دي. قرآن اول هم دلته نازل شوی او دلته درس شوی. نن د هر مؤمن په زړه کې د الله د کتاب د وجه نه د دې دواړو مرکزونو یوه مینه پرته ده، یو محبت. کمنګ او تاسو هم په خپلو محلو کې، مساجدو کې، مدارسو کې د قرآن لزه ورکو، قرآن سره مینه وکړو، د قرآن درسګاهونه جوړ کړو. زمونږ او ستاسو محلې به هم د جنت باغچې وګرځي او الله ته به محبوب شي او الله به خپلو بندګانو ته محبوب وګرځي. ځکه د الله نبی یوازې د مسجد نبوي په باره کې نه فرمایي چې د جنت باغچه ده، هغه ځایونه چې په هغې کې د قرآن درسونه شروع دي، دی په باره کې د الله نبی فرمایي دا د جنت باغچې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا فيها قیل وما ریاض الجنة قال حلق الذکر. کله چې د جنت په باغچو ورتېرېږئ، په هغې کې اوسرېږئ. صحابه کرامو عرض وکړ د الله رسول د جنت باغچې څه شی دي؟ هغه وفرمیل د جنت باغچې د الله د ذکر مرکزونه دي. چې کوم ځای کې د الله ذکر کېږي، د الله حمد و ثنا بیانېږي، د الله بړۍ بیانېږي او لوی ذکر، غوره ذکر، بهتر ذکر قرآن کریم دی. الله د ده په باره کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
نو که غواړئ چې خپل کورونه محلي مساجد مدارس د جنت باغچې وګرځوئ قرآن ته نوره توجه ورکئ تر څو د جنت باغچو ستاسو د علاقو کورونو محلونو نه به د جنت باغچې جوړ شي او که غواړئ چې په دنیا کې د جنت په باغچو کې سر وکئ د قرآن مجلسونو سره تعلق قائم کړي دا په حقیقت کې د جنت باغچې دي زما خوږو ورونو د قرآن سره په قوي تعلق لرلو په وجه باندې انسان ته داسې یو مقام او منزلت ملاویږي چې د دنیا بادشاهان هغه منزلي هغه مقام هغه عظمت او شرف ته پسخیږي د هارون الرشید دور حکومت چې د قرآن کریم جلیل القدر عالم عبدالله ابن المبارک رحمه الله بغداد کې رقه مقام ته تشریف راوړی په داسې حالت کې چې کله دی راته د هغه په زرګونو شاګردان د هغه استقبال ته ووتل دی را روان دی او په زرګونو شاګردان د دې نه غیر چاپېر را روان دي د هارون الرشید دور حکومت دی چې د هغې وینځه د کور په چت باندې ناسته ده چې دا یو لویه ډلې ولیدله چې را روانه وه پوښتنه یې وکړه چې رشید راغلی چا ورته جواب وکړه چې نه رشید نه دی دا د الله د کتاب او د الله د نبي د سنتو یو عالم دی د خراسان او دا شاګردان په مینه د هغې استقبال ته راجمع شوي دي دی وینځي ویلا وایي زما دې په الله قسم وي چې حقیقي بادشاهي دا ده نه د رشید بادشاهي چې د پولیسو په زور خلک ځان ته راجمع کوي زما خوږو عزتمندو تاسو وګورئ د بادشاهت مقام عظمت او شرف چې بادشاهي خاندان ته څومره عظمت او شرف حاصل دی او هغه وایي والله زموږ د بادشاه بادشاهي صحیح بادشاهي نه ده هغه خو ځان ته په زوره خلک د پولیسو په زور راجمع کوي بادشاهت دا دی چې خلک ورته ډېر په مینه باندې راجمع کوي نو تاسو وګورئ د قرآن او سنت د علم په وجه د قرآن او سنت د حلقو په وجه الله انسانانو ته عظمت او شرف ورکوي او الله ترقی ورکوي ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرين الله رب العالمین د قرآن په وجه قومونو ته ترقی او چتواله بلندی ورکوي او چا چې د قرآن سره تعلق پرېښی دی هغه ذلیل شوی دی چا چې قرآن سره تعلق پرېښی دی هغه ذلیل شوی دی یو ځل د عبدالملک ابن مروان دور حکومت دی چې هغه مکه مکرمه ته راغلی په مکه مکرمه کې دې پوښتنه وکړه چې دلته پوه عالم څوک دی چې د حج د مسایلو پوښتنه ترې وکړم ویل دلته عطا ابن ابي رباح دی عطا ابن ابي رباح دا د یو وینځي د یو ښځې غلام و چې ازاد یې کوه هغه د قرآن او سنت علم په خپله سینه کې کینو او د دنیا سره هیڅ تعلق نه و د 3 درهمو کمیس به په غاړه او د 3 درهمو کمیس خو بادشاه چې هر محل ته ځي هر مقام ته ځي خلک د هغې استقبال ته ولاړ دي خلک مینه لري چې دا بادشاه زما مجلس ته راشي زما مقام ته راشي زی قدر وکم زی عزت وکم د خلکو په وړاندې به زه لوی د شرف خاوند جوړ شي د دور بادشاه د عطا ابن ابي رباح چې د رنګه تور انسان دی تور او په خپو باندې چې دی ګوډ دی په لاسونو باندې شل دی تور دی د رنګه د نسب په لحاظ سره غلام دی بادشاه چې کله د دې درسګاه ته راننوته ځان داسې محسوس کړه لکه یو بانډچي چې یو ځای له لاړ شي نه استقبال شته او نه ګارډ شته او نه توجه شته عطا ابن ابي رباح خپل درس کوه درس
او د هغې نه وروستو بادشاه یو وخت هغه ته ډېر په عاجزۍ کېناست او د حج د مسایلو پوښتنه یې کوله بچیان هم ورسره دي شهزادګان چې زما نه وروسته به دا بادشاهي هغې نه وروسته به دا بادشاهي دی خپلو بچو ته مخ راواړوئ ای بچو که عزت غواړئ قدر غواړئ ترقی غواړئ نو علم وکئ تاسو ولیده چې د دې تور غلام مخې ته زه څومره په عاجزۍ ذلت باندې ناست یم زما دې په الله قسم وایي که دا ذلت زه تر قیامته پورې تر مرګه پورې یرکم دا عجزي او ذلت مې دته ولې وکړو د سره د قرآن او سنت علم و هغه ما سره نه و زه نن دته محتاج یم ځکه په داسې عجزۍ دې ته کېناستم او د ده نه مې علم وکړ نو تاسو وګورئ زما خوږو وروڼو دا نسب په لحاظ سره یو غلام د رنګ نه تور ټوله سرمایه داسې ده چې د 3 درهمو کمیس یې اغوستلی خو بادشاه یې وخت د دې مقام د دې منزلې د دې شرف او عزت ته پسخېږي ولې د سره یو کمال و چې هغه د قرآن په قرآن الله قومونه وچتئ او قرآن د انسان نه په انسانیت کې شریف انسان جوړئ ذکر خود اللہ نبی فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دنیا کے بہترین انسان دا هغه انسان نه جوړیږي څوک چې قرآن لولي یا قرآن بل ته درس کوي د دې روایت راوی ابو عبد الرحمن السلمی رحمه الله هغه 20 کاله قرآن لا ورکړل 20 کاله کې قرآن یاد کا او به 10 کاله په مسجد کې ناست او خلکو ته قرآن درس کوي داغه نه پوښتنه وشوه چې جناب خلق وزارتونه بادشاهتونه گورنریان او د دنیا ترقی نه غواړي او ته مسجد کې ناست قرآن درس کوه قرآن درس کوه هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک ارشاد ویل دا مبارک چې انسان نه بهترین انسان هله جوړیږي چې کله هغه قرآن ولولي او قرآن بل ته درس کوي دی حدیث زدیزه کې کېنولی یم هذا الذي اقعدني مقعدي هذا ځکه د انسان مینه ده چې زه د انسانیت کې بهترین انسان جوړ شم او هغه د انسان نه د قرآن په وجه جوړیږي جلیل القدر مفسر ابو العالیه رحمه الله د یو زنانه غلام دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د درس سره ډیره مینه او ډیره سخت شوق وخت په وخت به د درس لراته د هغه زنانه ور باندې ترحم وشو آزاد کړ چې کله آزاد کو عبدالله ابن ابو العالیه رحمه الله به د درس لراته او په ډیره مینه به کېناسته استاد د هغه شاګرد ډیر ګران وي چې هغه په درس ښه پوهېږي او دی په ټولو کې په درس ښه پوهېده نو کله چې بدی راغلی ابن عباس د نه ورته سخته مینه کوله هغه په یو اوچت تخت باندې ناستو درس به ویل او شاګردان به لاندې ناستو دا شاګرد چې به کله راغلی ځان سره به په تخت باندې اوچت کېنو لاندې به د سردارانو بچیان به لاندې ناستو هغوی به د دې خبرو نه تعجب وکړو ویل چې موږ د سردارانو بچیان لاندې ناستي او د غلام بچی ځان سره په تخت باندې کېنو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې په پوه شو هغې به ورته ویل چې بچو دا د قرآن او سنت علم چې د شریف نسب والا یاد کی د هغه شرافت نورم زیات شي او که د غلام بچی یاد کی کنه د غلام بچی د بادشاهت تخت د قرآن په وجه باندې رسیږي د مکه مکرمه یو جلیل القدر قاضي و چې د شکل په لحاظ سره داسې بدرنګ و چې دا سټې په دې اوږو کې ښکته ننوتلې او سټې نو یو ځلې دعا کوله چې اللهم اعتق رقبتي من النار یا الله زما سټ د اور نه خلاص کړي او زنانه پسې مسخرې وکړې ویل واین رقبتک ستا خو سټ نشته دی نو څنګه داسې دعا کوې د خپل واقعه ذکر کوي چې ما ته مې مور ویله چې ای بچیا
داسې بدرنګ شکل تعالی الله درکړی دی چې ته چېرته یې خلک به مجلس کې تا پورې مسخرې کوي. که غواړې چې دا کمې ختمه کړي پوره کړي قرآن او سنت علم وکړه. ځکه علم هغه ډول دی، هغه ښکلا ده چې د بدن بدرنګي ختموي او د بدن د بدرنګۍ دپاره یو بهترین زینت دی. د هغې نوم عبدالرحمن ابن الاوقس رحمه الله د خپل ژوند قرآن او سنت ته ورک. یو جلیل القدر عالم جوړ شو، د الله رب العالمین ښکلې بندګي به یې کوله. او قانون دا دی چې څوک د الله یره په زړه کې کښېنوي، د الله بندګان د هغه هیبت په زړه کې کښېنوي، بیا د هغه ډېر قدر او عزت کوي، د هغه بې ادبي او بې احترامي چېرته نه کوي. د ډېر علمیت او د ډېرې تقوادارۍ د وجې نه د مکه مکرمه قاضي مقرر شو. د 20 کاله قاضي و، 20 کاله. دی وایي په 20 کاله کې په هېڅ فیصله کې زما مخې ته تردد او شک نه دی راغلی. ځکه د ده په سیرت کې راځي چې ده له الله داسې هیبت ورکړی و. هلته شکل ته وګورئ، خو الله دومره هیبت ورکړی و چې 2 کسانو چې په خپل مابین کې تنازع او جګړه و چې د ده مخې ته به کېناستل، دروغ به ترې ټول هېر شو، چالاکي به ترې هېره شوه. هغه کومه منصوبه چې ده جوړه کړې وه دعوه هغه به تېر شو، حقیقت به یې ویله. نو فیصله کې به تردد ځکه نه و چې فیصله کې خو تردد د دې د وجې نه راځي چې یو هم د دروغو دلایل جوړ کړي او بل هم د دروغو دلایل. دوی به حقیقت ویله چې دا شی زما نه دی او د دروغو دعوه مې پرې کړې ده. دا ولې؟ دا وجه دا ده چې یو څو کارونه دي چې دا د انسان چې څومره بدرنګ وي، د دې 3 کارونه دي چې هغه دومره ښکلا لري چې انسان چې هر څومره بدرنګ وي د هغې بدرنګي ختموي او ښکلا پکې پیدا کوي. یو علم دی، د دین عالم چې هر څومره بدرنګ وي د شکل په لحاظ سره، خو چې د الله دین یې په سینه کې کېنولی، د الله کتاب او د الله د نبي سنت او بیا پې عمل کوي او د خپل عظیمي سرمایې باندې ځان مستغني کړی، د دنیا نورو سرمایو حرص نه کوي او د نورو سرمایه‌دارو انسانانو ته ځان خپل نه ذلیل کوي. دی انسان له الله داسې ښکلا ورکوي، داسې عزت ورکوي، داسې شرف چې دا په نورو انسانانو کې نه وي. او دویم په هغې کې د عبادات دي چې انسان د الله صحیح بندګي کوي، که نه ښکلې تقوادار انسان وي، که دا هر څومره بدرنګ وي، د ټولو انسانانو په زړونو کې د ګل نه ډېر ښایسته وي، د چمکداره ستوري لمر او سپوږمۍ نه ډېر ښایسته وي. او دریم سخاوت دی چې انسان له الله مال ورکړی او دی د الله په نوم باندې خرچه کوي. د سخاوت چې دی دا دومره ډولي صفت دی چې د انسان ټوله بدرنګي د دې سره ختمېږي. زما خوږو وروڼو، دا ډېر د عظمت کتاب، د شرف کتاب، د خیر کتاب، د بهترۍ کتاب دی. دا خو زمونږ او ستاسو مخې ته پروت دی، دا قدر و قیمت موږ سره نشته. که دنیا کې یو چا ته ویلی شي چې د یو قیمتي انسان خبرې دي، د یو قیمتي انسان او ډېرې د خیر خبرې دي، ډېرې د خیر، او سړي ته پته نه وي، نو دا به څومره منډې وایي هغې خبرو پسې چې دا د یو قیمتي انسان خبرې دي، ما ته به خیر راکړي. دا د کائناتو د مالک و رازق و مدبر ذات کلام دی. ای کې یو خیر دی، یو برکت دی، یو ښکلا ده، یو عزت دی، یو عظمت دی، یو شرف دی، یو نور دی. بعضې مفسرین محدثین د قرآن کریم نه د اعراض کوونکو انسانانو داسې یو ناشنا مثال ذکر کوي چې په هغې به زموږ او ستاسو دماغ کولو شي. و یو انسان دی د دشمنانو په منځ کې ګیر دی، خی طرف ته دشمن، ګس طرف ته دشمن، مخې ته دشمن، شا ته دشمن، څلور طرفه بالکل راګیر دی او هر طرف نه په ده د غشو ګزار کېږي، د تورې ګزار کېږي، د نیزې ګزار کېږي. او په دې وخت کې د بادشاه د طرف نه دته یو خط راشي چې ما خپل پوجان در لیږلي دي او خی طرف ته چې کومه لاره ده دغه مې درته خلاصه کړې ده، زما پوجان به ستا مکمله دفاع کوي،
په دې لاره ته راوځه. نو دا انسان راباسېږي او دا خط بالکل ونه ګوري چې دې وخت زه خطونو کتلو ته وزګار یم، ویې غورځوي. ټول دشمنان پرې راشي او دا په منځ کې زرې زرې کې ریز مریض کې چې لږه ونته کې روح صافه کېږي او د بادشاه پوجیانې بادشاه ته ورسوي. نو بادشاه ورته وایي هغه زما خط تا ته نه و در رسېدلی؟ وایي ولې نه و؟ وایي که ما تا ته یوه لاره در ښودلې وه په هغې به راوتلی وي که نه؟ هغه ورته وایي چې بادشاه سلامت ستا بلا واخلم، هغه خط ما کتلی نه و. نو دی به ورته څومره غوسه شي چې کم عقله، کم بخته انسان، بدبخته انسانه، هغې کې د وتلو مکمله لار ما در ښودلې وه، ما خپل حفاظتي ګارډ در لېږلی و چې دې طرف باندې د ټولو مشکلاتو نه دې راوباسي، او تا داسې قیمتي رهنمایي ته وخت توجه نه و ورکړی او اخوا دې خوا مشغول وي. نو دا ستا جرم دی که زما جرم دی؟ انسان هم په قسم قسم فتنو کې ګیر دی. د ګناهونو فتنه شته، شیطان فتنه شته، د کفارو دسیسې شته، د دنیا پرستۍ فتنې شته، د شهواتو خواهشاتو فتنې شته، د پکې سم راګیر دی سم. رب العالمین موږ ته د رهنمایي یو کتاب را لېږلی دی، یو کتاب، او دغه کتاب کې موږ ته د ټولو فتنو نه د نجات سبب موجود دی. او یو سړی د دې نه اعراض کوي او بیا سبا نه په یو فتنه کې وغورځېږي، نو دا جرم به د چا یي؟ دا د دې اعراض کوونکي انسان جرم دی. بعضې اهل علم داسې مثال ذکر کوي لکه یو انسان یو جور کوی ته غورځېدلی دی که نه، او په هغې کوی کې قسم قسم بلاګانې، ماران، لړمان شته، او خیرخواهان انسانان راشي او دې ته د بره نه رسۍ ورواردوي چې دې پورې اونخله چې راودې باسو، او دا انسان دا رسۍ معمولي وګڼي، کله دې طرف ته او کله دې طرف ته. په دې کې دا زناور، لیوان، ماران، لړمان راشي او دا مات کړي. نو جرم د دې انسان دی چې رسۍ موجوده و او دې پې بره راونښته. قرآن په باره کې الله فرمایي ان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا أبدا. قرآن د الله د طرفنا نازل شوی رسۍ ده چې د دې یو سر د الله په لاس کې دی او بل سر د بندګانو په لاس کې. د الله د طرف نه نازل شوی بندګانو سره دنیا کې موجود دی. چا چې دا ونیوله هغه به نجات ومومي. د الله نبي فرمایي دا ونیسئ مضبوطه، چرې به هلاک نشئ او چرې به ګمراه نشئ. زما خوږو وروڼو یقینا چې دې مثالونو کې موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو نو موږ څومره قرآن ته څومره توجه پکار ده او موږ څومره ورکړې ده، څومره غفلت کیو، څومره اعراض کیو. داسې ضروري نه ده چې سړی 30 ګنټې قرآن له ورکړي. موږ ته د صحابه کرامو منهج پروت دی چې هغوی به خپل کار روزګار کو چې فارغه به قرآن ته به راغلل. بلکې عمر رضی الله تعالی عنه د عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنه سره نوبت قایم کړو چې ورسته د دین مجلس لزا زبه د دنیا روزګار کوم چې کومه نوې مسله وه ته به راته بیانې، زه به درته بیانوم، او بله ورځ ته د دین مجلس له راځه زه به د دنیا روزګار کوم، که کومه نوې دیني مسله تا واورېدل هغه به ته ماته بیانې. خو ډېر نقصان والا هغه انسان دی چې هغه سره وقت شته، صحت شته، فارغه ټیمونه شته، قرآن درسونه مختلفو علاقو کې مختلفو وسایلو سره شروع او دې ته بې غافله دی. رب العالمین دې په خپل فضل موږ نه دا غفلت ختم کړي او الله دې زموږ تعلق د قرآن مبارک کتاب سره قایم کړي او الله دې موږ د قرآن د مجلسونو بلبلان جوړ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.